تاریخ یو ځل بیا تکرار شو. باور کوئ چې له 30 کلونو وروسته روسان بیرته افغانستان ته په پوځي توګه راننوتل، په داسې حال کې چې د ټولې نړۍ پام بل لور ته دی. په پټه د کابل او مسکو ترمنځ داسې تړون لاسلیک شوی چې امریکا یې ناارامه کړي. روسان له افغان واکمنۍ سره څه کوي او د چا پر وړاندې درېږي؟ د دغه نوي پوځي پلان مهم جزئیات په دې ویډیو کې وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د 1989 کال په فروری کې چې کله د شوروي ټولنې وروستی سرتیری پر آمو سیند له افغانستان نه ووت، ډېرو لږو کسان باور درلود چې مسکو به یو ځل بیا هم د کابل په لور د پوځي همکارۍ لاس اوږدوي. د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته د افغانستان جګړه د مسکو لپاره یوه ستره او شرمېدلې ماتې بلل کېده. خو نن تاریخ یو ځل بیا په خورا عجیبه بڼه تکرار شو. د باوري راپورونو له مخې په داسې حال کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې پر جګړه بوخت دی او د نړۍ پام منځني ختیځ ته اوښتی، مسکو په پټه له افغان واکمنۍ سره د دفاعي او پوځي همکارۍ یو نوی تړون لاسلیک کړی دی. د دغه نوي تړون پر بنسټ روسیه به افغان ځواکونو ته مسلکي روزنه او پوځي تجهیزات برابروي. د دې ترڅنګ روسیه د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چې افغان واکمني د افغانستان د رسمي واکمنۍ په توګه په رسمیت پیژندلې ده. سیاسي شنونکي په دې باور دي چې روسیه غواړي د امریکا له وتلو وروسته رامنځته شوی خالي ځای ډک کړي او له افغانستان څخه په اور اسیا او سیمه کې د خپل سیاسي او پوځي نفوذ د پراخولو لپاره کار واخلي. افغانستان اوس مهال یو ځل بیا د روسیې، چین او لویدیځ ترمنځ د ستراتیژیک رقابت په تر ټولو ګرم مرکز بدل شوی دی. په 1989 کال کې شوروي ځواکونه او په 2021 کال کې امریکایي پوځیان له دغې جغرافیې څخه وتلو ته اړ شول، خو بیا هم د بیلابیلو استخباراتي ادارو پخواني چارواکي خبرداری ورکوي چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ته په کتو دغه هیواد هیڅکله د نړیوالو قدرتونو له پامه نشي لوېدلی او د لویو لوبو میدان به وي. ستاسو په نظر افغانستان ته د روسیې د پوځي نفوذ بیرته راګرځېدل به د هیواد د ثبات په ګټه وي او که د سیمې نوو جګړو ته به لار هواره کړي؟ خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ. که مو دا راپور خوښ شوی وي ویډیو لایک، چینل سبسکرایب او پاڼه فالو کړئ څو له نورو تازه جزئیاتو پر وخت خبر شئ. مننه چې تر پایه راسره پاتې